ته کله د هغه چا حال ته ځیر شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولی وي؟ آیا ته پر سمه لاره باندې د داسې چا د رااړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیرې چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خو د څارویو په شان دي، بلکې له هغو نه هم هاخوا. ته نه ګورې چې ستا رب په څه ډول سیوری خوروي؟ که هغه غوښتي وای نو هغه به یې دایمي ساکن سوری ګرځولی و. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو. بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری کرار کرار خپل لوري ته راغونډوو. او هغه د همغه الله ذات دی چې شپه یې ستاسې لپاره جامه او خوب یې د آرامۍ سبب او ورځې د ژوندي پاڅېدو وخت یعنی د ژوند د فعالیت وسیله وګرځوله. او هماغه ذات دی چې د خپل رحمت په مخکې بادونه د زیري په توګه لیږي، بیا له اسمانه پاکې اوبه نازلوي تر څو چې د هغو په وسیله یوه مړه ځمکه ژوندی کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوبه کړي. دغه کارنامه مونږ بیا دوی ته ورښیو تر څو چې دوی یو څه درس واخلي. خو زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوره کولو څخه انکار کوي. که زمونږ خوښه وای نو په هر کلي کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاڅولی. نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅکله مه منه او دا قرآن در سره واخله، له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه. او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه یې سره یو ځای کړي دي، یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو، او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده، یو خنډ دی چې هغه یې له ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی. او هماغه ذات دی چې له اوبو نه یو بشر پیدا کړ، بیا یې له هغه نه د نسب او خویشاوندۍ دوه بېلابېلې لړۍ وغځولې. ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی. له دغه خدایه پرته خلک د هغو بندګي کوي چې نه دوی ته ګټه رسولی شي نه زیان. او د دې له پاسه نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځېدلی دی. ای محمده، تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی. دوی ته ووایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه دې د خپل رب لاره غوره کړي. ای محمده، پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه. د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبرتوب کافي دی. هغه ذات چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي، بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلانده شو. رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه له کوم پوهېدونکي څخه وکړه. کله چې دوی ته ویل کېږي چې رحمان خدای ته سجده وکړئ نو وایي رحمان څه وي؟ ته چې څوک وایي نو موږ به همغه ته سجده کوو. دغه بلنه د هغو کرکه برعکس لا زیاتوي، کومه ګټه نه کوي. ډیر مبارک دی هغه ذات چې په آسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یوه ډیوه او یوه ځلانده سپوږمۍ رڼا کړه. هماغه ذات دی چې شپه او ورځ یوه د بلې جانشینه کړه. د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع ځي، او که جاهلان مخې ته راشي نو وایي تاسې ته سلام. هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ د دوزخ له عذاب وساته. د هغه عذاب شدید او دایم پاتې کیدونکی دی. هغه خو ډېر ناکاره استوګنځی او ځای دی. هغه کسان چې کله لګښت کوي نو نه بې ځایه لګښت کوي او نه بخیلي، بلکې د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روی ولاړ وي. هغه کسان چې له الله نه پرته کوم بل معبود نه بلي، هغه نفس په ناحقه نه وژني چې خدای حرام کړی وي، او نه د زنا مرتکب کیږي. خو هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي. د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي
او په همغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي. مګر دا چې چا له دغه ګناهونو څخه وروسته توبه ویستلې وي او ایمان یې راوړی وي او غوره عمل یې کړی وي، د دغسې خلکو بدۍ به الله په نیکیو بدلې کړي او هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی. څوک چې د توبې په ویستلو نیک عملي غوره کوي، هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی. او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغو شاهدین نه وایي او که په کوم بابیزه شي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. هغو ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پرې ځان ړوند کون نه اچوي، یعنې دغه پند او نصیحت نالیدلی نه نیسي. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره، موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنې هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنې په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. دغه دي هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي، هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي. څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. ای محمده، خلکو ته ووایه زما رب تاسې ته څه اړتیا لري که تاسې هغه ونه بلئ. اوس چې تاسې د دروغو نسبت کړی دی، ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.